دوستانو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ شئ. په دې ویډیو کې دا زده کوو چې د آی ډي فالوور بټن څنګه موږ لګولی سو او دغه په فیسبوک باندې راوړلی سو چې اډ ریکویسټ څخه یا اډ فرینډ څخه واړو. نو مثلا دلته یم آی ډي ده، مثلا دا یو آی ډي ده او په دې کې زه اوس دا شو کوم چې لکه خلکو ته زه څنګه ښکارم. دلته چې راسو ګوره خلکو ته زه اوس په دا رقم ښکارم چې اډ فرینډ ما ته به یوه ریکویسټ کوي او بیا به هغه زه قبلومه او دا شی دی محدود، یعنې 50,000 پورې نفر دي بیا نور اخیستی نشي. نو اوس موږ دا څنګه فالوورز ته واړو چې نامحدوده نفر موږ آی ډي والي او ډېر نفر ولرو. نو طریقه یې په ویډیو کې مکمل ښودل سوی ده. رابسئ دغه پاس 3 لاینو ته، دا مو چې کله ووایه بیا به سیټینګ ته لاړ شئ. دا سیټینګ ته اول د تاسو چې کله تاسو سیټینګ ته ځئ بیا اول داسې که نه، نو دې سیټینګ ته به لاړ شئ، بیا دویم ځلې دې سیټینګ ته لاړ شئ. نو دلته لاندې به راسئ who people can find and contact you، یعنې تاسو ته خلک په کوم رقم هغه کې پیدا درته کنټکټ وکړي. دلته اوس تاسو به لومړی دلته چې شوي ایوریوان، یعنې هر څوک کولی شي چې تاسو ته ریکویسټ وکړي یا درته هغه وکړي که نه. نو دا به چې شی کوي دا به صرف فرینډ ته واړوئ. فرینډ ته مو چې کله واړو ګوره فرینډس او فرینډس د ملګري ما ته شی کوي، اوس همدا ورته ریکویسټ کولی شي. نو اوس دویم ځل کې به بیا راسئ دې پوسټ باندې به بیا کلیک وکړئ. دا بخښئ دې پوسټ باندې چې کله کلیک وکړو نو ګوره دلته دا فرینډ ده، دلته چې وایي who can see your future post، نو دلته به دا پبلیک کوي، یعنې ټول هر څوک کولی شي. بیا دریم به راسئ دغه فالوورز اینډ پبلیک کنټیکټ ده، دلته تاسو دغه که چېرته فرینډ و دا فرینډ ترېنه واړوئ پبلیک به یې کوي، پبلیک بس پرېږدئ، خو عمومي ټول چې فرینډ وي. اوس به راسئ بېرته همغه ستاسو هغه ته پروفایل ته چې دا اوس فالوورز ته اوښتی ده که نه، دلته به دا کلیک وکړئ او بیا به یې ویو کوئ. دا ګوره اوس هغه فرینډ نه اډ فرینډ ریکویسټ وکړه چې فرینډ و، هغې نه ګوره اوس فالوورز ته اوښتی. اوس تاسو چې هر څوک سرچ کوي دلته فالو راځي او فالو بیا نو تاسو ته ریکویسټ غواړي ډایرکټ ملګری کېږي او نه محدود ده. نو دا لا یتناهي ملګري تاسو سره ملګري کېدی شي. که زه چېرته همدغه په بل وټساپ کې او فیسبوک کې سرچ کړم چې څرنګه نتیجه راځي صحیح ده او که نه، حدیثونه مبارک پښتو، دا اوس چې سرچ کړو ګوره دلته به موږ ته ډایرکټ هغه د فالو بټن راځي، ریکویسټ نه واخیستله او ډایرکټ فالو بټن سره. تر بیا د الله په امان ښې چارې. السلام علیکم.